سلامونه دوستانو، تاسو به زیات سافټویرونه لیدلی وي چې د هغې په مرسته د عکسونو څخه ویډیوګانې جوړیږي. یعنې د ای آی په مرسته تاسو کولی شئ چې عکس څخه ویډیو جوړه کړئ یا عکسونه پکې جوړ کړئ، خو هغه تاسو ته یو داسې محدودیت درکوي چې یو یا دوه یا درې عکسونه جوړ کړئ. خو اوس نن سبا وخت کې یوټیوب په خپله یو اپشن رامنځته کړی دی چې د هغې په مرسته تاسو کولی شئ چې عکس څخه ویډیو جوړه کړئ یا عکسونه پکې جوړ کړئ او هغه ته انیمیشن ورکړئ. تاسو به مخکې نه اول څه ډیټ کړو. که چېرته هغه اپشن موجود نه و تاسو به اول یوټیوب ایپس اپډیټ کولی شئ. په پلی سټور به کلیک وکړئ، بیا به یوټیوب ورته ولیکئ، بیا به یې سرچ کړئ. هغې نه بعد به تاسو ته یوټیوب اپډیټ کړئ، په دې اپډیټ به کلیک وکړئ. اوس تاسو یوټیوب اپډیټ شول او انسټالېږي. یقین ایپس تازه پکې راغلی وي اپډیټ او به تاسو ته په دغه یوټیوب ایپس کې انسټال شي. اوس به یوټیوب همدغه ځای څخه خلاصولی شئ. که همدغه ځای نه خلاصوئ بیا به دې غټ بټن ورڅخه ووځئ. اوس راځم به د یوټیوب اپس باندې کلیک کوم، بیا راځم به دغې پلس یا مثبت علامه کلیک کوم. دغه اپشن څخه هم ورته راخیستی شئ، په انګلیسي باندې. که غواړئ چې په خپله خوښه یو څه ورته ولیکئ نو په دې ټرای برینګ یور فوټو ټو لایف په دې په کلیک وکړئ. همدغه ځای کې تاسو په هره ژبه کولی شئ چې ورته ولیکئ، خو په پښتو باندې لږ دغه لیکنه ښه نه وایي. که چېرته مې څه په انګلیسي یا بله ژبه وي هغه لیکنه ښه وایي، خو زه ورته په پښتو ورته لیکم. همدغه لیکنه ما خپل ورته ولیکله. اوس به دا چې په دغې وکټور به کلیک وکړئ، لږ ورته انتظار شئ چې دغې عکس څخه ویډیو جوړه کړي. اپشن 100% ورسېږي نه ورسره ډایرکټ ویډیو پلی کېږي. ما یوټیوب چینل درسه سبسکرایب کړئ. زه به له تاسو ډېره مننه وکم او زه هیله لرم چې تاسو به زما په محتویاتو خوښ اوسئ. زما غواړئ چې دغې خوا اندر نه کړل بیا ټرای اګین کلیک وکړئ، بیا تاسو ته دغه بل قسم اواز کې ویډیو جوړیږي. Hello Akbar, I'm Sadiq. I would appreciate it if you could subscribe and like my YouTube channel. همدا قسم تاسو نوره ویډیوګانې هم په جوړولی شئ. تاسو عکسونه ورته بدلوئ. فرنټ که تاسو په هغه ورته لیکلی نه شئ، مثال په خپله تاسو کولی شئ چې چټ جي پي ټي نه هم ورته ولیکئ. که ویډیو درته ګټوره وه نو لایک یې کړئ، تبصره یا کمنټ وکړئ او سبسکرایب یې هم هېر نه کړئ. که کومه پوښتنه لرئ لاندې کمنټ سیکشن کې ولیکئ، خامخا به ځواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې په خیر.